د سهار د لمانځه نه وروسته دغه یو څو کلمات 3 کرته ویل 3 وارې ویل څومره اجر لري. سبحان الله. سړی سهار جمعه ته تللی پر مصلی باندې ناست وي او دا 3 کلمات وایي. حضرت جویریه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها چې د ټول امت مور ده کله د ډېر زیات عبادت یې کوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې کله سهار جمعه تکلیف دا پر عبادت باندې اخته و د الله رسول چې د اشراق لمونځ وکړي لمر راتود سو دا 8 بجې وي چې رالي دا له پر مسله باندې ناسته عبادت کوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي ته اوس در اوسه ناسته؟ دا وایي و یا رسول الله وایي څه دې کول عبادت مې کوئ. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د هغه وخت چې زه کلم ته پر عبادت وې در اوسه پورې څومره عبادت به دې کړی؟ دا وایي ډېر. وایي آیا زه تا ته یو څو کلمات نه در وښیم که ته پر دغه مسله باندې د سهار د لمانځه وروسته دغه کلمې 3 وارې ووایې الله جل جلاله به دغه عبادت چې تا د سهار څه در اوسه کړی دی د دې ډېر ثواب درکړي. دا خوشحاله شو چې د دومره ډېر وخت عبادت چې ما وکړي په ګنټو د دې ټول عبادت ثواب په 3 کلماتو کې بلکې د هغه نه زیات پروت دی. دا وایي یا رسول الله خو دې راوښه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای څوک چې د سهار د لمانځه نه وروسته چا مسنون اذکار اخلاص کړه پر هغه ځای باندې کښېني او دغه اذکار وایي سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه زینة عرشه مداد کلماته. دا کلمات وایي سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه زینة عرشه مداد کلماته. دا کلمات دا 3 وارې وکړئ چې څومره عبادت ته د سهار د لمانځه وروسته کولی سي د هغه ټولو دغه ډېر ثواب دی. اوس خو زموږ ځوانه طبقه الله دې موږ ته هدایت وکړي د سهار د لمانځه په وخت باندې په مسجد کې وګورې 3 4 5 سپېږلې ولاړې دغه مسجد به د قیامت په ورځ ستا شکایت الله ته کوي چې ټوله شپه په فیسبوک اخته یې په ټیک ټاک اخته یې فالتو دا ګوتې دي داسې کوي یا په چکه باندې اخته یې فالتو یو دي 2 دي 3 دي په دې اخته یې ورکو باندې اخته یې لهو ولعب باندې اخته یې او در 3 در 4 در 5 بجو اخته یې او بیا دغه چکو دغه لهو ولعب ته 5-6 غنټې 8 غنټې وخت لري د الله تبارک وتعالی د عبادت لپاره بیا بدیه وخت نه لري. شمېږه هم چې څوک غږ در باندې وکړي. اکثره کور کې مشکلات د ځوانانو د پلرو سره په دغه لمانځه باندې دی غږ را باندې کوي ما خپل رب سره پېژنم استغفر الله. اوس خو بیا دا خبرې هم کوي ته خو به زما په قبر نه راننوځې ما خپل رب سره پېژنم. الله که چیرې دا سلسله وایي دا دومره د انبیاو سلسله الله ولې راستول چې بندګانو خپل رب سره پرېښول کېدی هر څه چې بنده کول الله به سزا ورکړي نو دا سلسله د بندګانو دغه د انبیاو د الله ولې راستول. الله ولې په قرآن کې وایي ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة. سهار بدی دا ټول کور په دا نحوست باندې ککړ کې د رزق تنګي پر راولي بې اتفاقي کم کور کې چې ځوانان سهار لمونځونه نه کوي دا کور به د تنګي په مرض اخته کېږي دا کور به د مفلسۍ په مرض اخته کېږي دا کور به د بې اتفاقۍ په مرض اخته کېږي دا وروڼه به په خپل منځ کې دشمنان وي د دې کور وګړي به په خپل منځ کې به دشمنان وي او دا به ژر تر ژره په کور کې پاش کېږي پر 100 حصو به تقسیمېږي سره ځي دا د سهار د لمانځه وجه ده. الله خطر وکړي د لمانځه اهتمام کوئ د لمانځه او بیا دغه اسلام موږ ته څومره اجر راکوي پر معمولي ذکر باندې که د سهار د لمانځه وروسته موږ دغه ذکر وکړو 3 وارې وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زینة عرشه سبحان الله مداد کلماته. څومره عبادت چې تا د سهار د لمانځه وروسته په ګنټو کوي په دغه 3 وارې په دغه کلماتو په دغه تسبیحاتو په دغه ذکر کولو سره الله پاک د هغه ډېر ثواب درکوي. ما کوي دنیا د آخرت کښت دی د آخرت لپاره څه وکړي د الله خاطر وکړي د دنیا لپاره مې څونه وکړل څومره وخت مې ضایع کوي د آخرت لپاره مې څه وکړل والآخرة خیر وابقا
د آخرت زندگی در هغه خیر د او همیشه د الله بنده عرضی دنیا د پاره د دومره وخت ورکړی دی چې دایمي دنیا د همیشه دنیا دغه د پاره 10 منټه نه لري د لمانځه وخت هم نه لري چې ورځ امام لږ لمونځ وشت کې قرات لوږد وایي بیا دې مړاري چې دا مولوي صاحب څنګه وږد منځونه کوي د چې ته په ګانټو فیسبوک ته ناست یې وخت ځان ملامت کړی دی ته چې په ګانټې ټیک ټاک یا ریلز ګورې دا یو وخت ته ځان ملامت کړی دی که الله خاطر وکړه وروره دا اسلام او دا دین خو دې په رضا راوړی دی ولې دومره باغي یې ولې دومره لرې یې د الله څخه ولې دومره بغاوت کوې دا خو ستا دپاره د آخرت غټ تاوان دی که نه